د ټولو نه اول او مهم سبب هغه توحید رب العالمین دی. د الله رب العالمین دی یووالي اقرار کول، دغه اعتراف کول، د الله رب العالمین د ربوبیت کارونه د الله لپاره ثابتول او بندګان د الله تعالی لپاره کول، عقیده د توحید ساتل دا هغه سبب دی چې د دې په وجه باندې زموږ استاد نفسونه پاکي. موسی علیه السلام فرعون ته وایي قل هل لك الى ان تزكى، الله ته فرمایي ته د دعوت ورکا استا رغبت او مینه شته په دې خبره کې ځان صفا کې او د ځان تزکیه وکړي. هغه ځکه مفسرین ذکر کوي امام قتاده رحمه الله چې دا غي معنا وې دا ده چې فقل هل لك الى ان تقول لا اله الا الله، په دې کې رغبت او مینه شته چې لا اله الا الله کلمه وي توحید خپل کې او د توحید خپلولو په وجه باندې خپل لفظ تزکیه او صفایي وکړي. دې آیت نه معلومیږي چې توحید دا هغه سبب دی چې بدی باندې زموږ استاد ته نفسونو تزکیه او صفایي راځي. موږ تاسو په توحید عقیده ساتو او د رب العالمین توحید به منو باغی باندې به ایمان لرو او موږ تاسو ته به مرګ په داسې حالت کې راځي چې د الله توحید په موږ تاسو کې موجود دی. قرآن دې امر کړی دی موږ تاسو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو تابعدار یې وحیدین یې مسلمانان او مؤمنان یې. توحید هغه عمل له دا به موږ او تاسو ټول اعمال دا به د دې په ذریعہ باندې الله تعالی په نسبت مقبولي. کچته موږ او تاسو کې توحید موجود او بیا به زموږ او تاسو تمام اعمال الله رب العالمین قبلای او کچته شرک به موږ او تاسو کې څومره اعمال چې موږ کو دا ټول عبث او باطل. مکی مشرکان هغه به دومره اعمال کول او دومره ښه صفات پاږي کې پکيو، د سخاوت صفات پکيو، د بهادرۍ د شجاعت صفات پکيو، بیت الله شریف خدمت به کاو، کعبه جوړ کړي و، بلکې کعبه چې جوړوله نو دومره احتیاط وکاو، حرام مال نه استعمالو، حلالي پیسې راغونډې کړې. کله چې هغه حلالي پیسې ختم شوې دا غي نه رستا کعبه هم د قصې په نیمایي پرې خو د په حرام جوړه نه کړ. دا د هغه بعضي ښه خوینو صفاتو. د مظلوم مدد به وکاو، یو چاته چې به پناه ورکړله هغه پناه به بیا برقرار ساتله او د هغې دپاره به خپل ځان خپل مال او اولاد ټول قربانو. لیکن د دغې سره کله چې په هغې کې توحید د رب العالمین نه شرک پکې و، د الله رب العالمین سره نور معبودان جوړول او نور د عبادت لایق او مستحق خلک یې ګرځول، الله رب العالمین د هغې هیڅ عمل قبول نه. سودی خبره ده چې د الله رب العالمین توحید هغه سبب دی چې د هغې په وجه باندې زموږ استادو د نفسونو تزکیه او صفایي. یو دویم سبب چې هغه زموږ استادو د نفسونو د تزکیه او صفایي لپاره یو مهم او ضروري سبب دی، هغه ذکر د رب العالمین. الله رب العالمین ذکر کول په دې وجه باندې زموږ استادو د نفسونو تزکیه او صفایي کیږي. صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابه ته وایي تاسو د اعمال ټول نه بهترین عمل ونه خیمه او ازکاها عند ملیککم، تاسو د بادشاہ په نسبت یعنی د رب العالمین په نسبت ډیر زیات پاک او صفا عمل لري. تاسو نفسونه په سره پاک کیږي او دا عمل نور صفات نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړی دي چې تاسو درجات اوچتای. تاسو د پاره د هر قسم صدقاتونه بهتر عمل لري. وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والفضه، د سرو د سپینو د خرج کولو نم زیات تاسو لپاره بهتر دی او د دین هم تاسو لپاره زیات بهتر دی چې تاسو په میدان مقابله کې د دشمن سره مخامخ شئ. تاسو د دشمن سرونه وهئ او دشمن تاسو سرونه وهئ، معنی جهاد په سبیل الله. تاغین هم ډیر زیات بهتر عمل لغه سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل پر الله د الله رب العالمین ذکر کول. زما محترم ذکر وکاو د رب العالمین په دی باندې زموږ استاد د نفسونو تزکیه او صفایي کوي.